او د سنن ابن ماجه په دې حدیث کې دا راځي چې عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله عنه وایي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين چې کله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته زیری ورکول سو چې د ابو جهل کافر سر غوت سو سر لتنه جدا سو نو نبی صلی الله علیه وسلم د شکرانې لپاره د شکر لپاره 2 رکعات نفل منځ ادا کړي او دا شان وروسته بل حدیث شریف نقل کوي چې داسې یو خبره داسې یو کار چې به کله وسو یا پر نبی علیه الصلاة والسلام به یو زیری وسو چې هغه د خوشحالي زیری و نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به فورا پر سجده باندې پریوت د شکر سجده به ادا کړل نو اوس هم دا پکار ده چې کله یو انسان ته لوی نعمت ورسیږي یا د خوشي یو سم کار وسی یا د یو غټه مصیبت د غټه مرضی او د غټ تکلیف نه خلاص سي نو مستحب عمل دا دی چې د شکرانې په نیت باندې 2 رکعات نفل ادا سي او کچیر دا ورته ګرانه نو بیا د شکر د ادا کول لپاره دی یو سجده وکړي خدا سجده هغه وخت چې کله دغه مصیبت لري سي یا د خوشحالي زیری باندې وسی بعض علما کرام وایي چې د لمانځه څخه وروسته فورا د شکر سجده بیا ادا کول دا ښه نه ده په دې خاطر بعضې ناخبره خلک دا ګمانونه کوي چې ګواکې دا به د لمانځه جز وي نو په خپل کور کې یا د لمانځه د مخه یا په جلا ځای کې دغه سجده باید ادا شي او د دې یو بله غټه فایده دا ده چې دغه کم نعمت کمه خوشحالي انسان ته رسېدلی وي او دوی په دې باندې شکر وباسي د شکر سجده ادا کړي یا د شکر دپاره 2 رکعاته نفل منځ وکړي دغه لمونځ داسې کېږي لکه د عام نفلونه چې کم کېږي نو الله رب العالمین په هغه نعمت کې د هغه د خوشحالي په زیري کې نور هم برکت واچي نو دغه طریقه باید مسلمانان عملي کړي دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه ده ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب